مونږ په داسې یوه زمانه کې ژوند کوو چې نړۍ دا کوشش کوي چې حتی مونږ او تاسې ټول انسانان اگر که دا د نړۍ د پرمختګ ډېر مهم وسایل دي او سړی ترې ډېره ښه استفاده کولی شي، خو ویده ملت د دغسې وسایلو نه استفاده نشي کولی. نن سبا د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده. ویده خلک په دغه وخت کې هغه که لږ ډېر فکر کوي د هغې نه هم لاس مینځي، ځکه داسې څه راووتل چې هغه ورته فکر کوي، جمله بندي ورته هغه کوي، پاراګرافونه ورته هغه تنظیموي او د افکارو ترمنځ تسلسل ورته هغه برابروي، موضوعات هغه ورته تشریح کوي. ده ته هېڅ اړتیا نشته، باید دومره ده چې دا یو کمانډ ورکړي، خبره خلاصه. او دا یو خطرناک حالت دی. یو وخت موږ او تاسې په دې ځورېدو چې د علم او د تربیې ترمنځ په فلاني و فلاني ځای کې هغه تړاو شکېدلی دی. او بیا خو ښه دا وه چې علم او انسان سره تړلي وو. اوس خو داسې یو حالت دی که انسان په زور د علم سره ځان ونه تړي، دا د انسان په هغه د رسنیو او د ټکنالوژۍ په داسې ایجاداتو کې محاصره دی چې حتی د فکر کولو ته هم څه اړتیا ونه ګوري، بالخصوص که انسان ډېر سهولت طلب یو دې مسایلو ته فکر نه وي. په همدې خاطر د ما خپل هم د یو طالب العلم په حیث ډېر شوق وي چې نوی کتاب په ادب کې، بالخصوص پښتو ادب کې زه پیدا کړم او ویل ولم. ما ته خپله دې ډېره ګټه کړې، د خپل د ژوند په دایره کې زه د دې مسایلو په ګټه باندې پوه شوی یم او همدا ملګرو ته د ما مشوره ده، بالخصوص هغه ملګري چې د دې مسایلو سره ډېر تړاو نه وي.